الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. رواه البخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: زر دی چې داسې فتنې به راشي چې ناس به پکې له ولاړ او ولاړ به پکې د روان او روان به پکې له کوشش کوونکي څخه بهتره وي. یعنې څومره چې په فتنو کې ګوتې نه وهي او کار پکې نه لري، په ګټه کوي. مسلمانانو، کله چې د فتنو چپې او موجونه شروع او زیات شي، نو بیا د هوښیارو او عقلمندو خلکو ذهنونه هم بیا دوکه خوري او خپې خوږي، او عام خلک د هر چا پسې منډې وهي او تابعداري کوي بغیر له چوپ سوچه. د هر چا اواز ته لبیک وایي. حذیفه رضی الله عنه وایي: داسې فتنې به راشي چې هوښیاران سړي به پکې لاهو شي او ډېر کم به هوښیار سړي پیدا کړي. کله انسان ته خپل مال او کله خپل اولاد فتنه او د الله تعالی د لارې څخه ګمراه کوونکي وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان لكل امة فتنه وفتنة امتي المال. هر یو امت فتنه او امتحان لري. زما امت فتنه مال دی. وګوره، زمون خوږ پیغمبر علیه السلام مال ته فتنه ویلې ده. دا مال تا د الله رب العالمین د لارې څخه منع کوي. د مال په ګټلو کې دومره مصروف شي چې فرضي عبادات یې پاتې شي، لکه مونځ، او یا پکې فرضي زکات نه ورکوي، او یا په حرام ګټي او لاس ته راوړي. نو که غواړو چې زموږ مالونه زموږ لپاره فتنه نه بلکې نعمت شي، باید په حلاله طریقې وګټو، په روا او دیني زیانو کې خرچ کړو، تر څو دغه زموږ لپاره د ګناهونو معاف کولو او نیکیانو زیاتولو سبب شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د نیکو دعاګانو په هیله، یاسر بن بختیار.